د غنمو فصل یا خوراکي دانو د اغستو سیزن شروع کېدو سره د پښتونخوا د غنمو ګدام خالی او د وړو میلونه ولاړو او پنجاب کې په غنمو د ضلعبند حکم نه پس هم د غنمو ترسیل پښتونخوا ته ډیر ګران شوی دی چې ورسره د وړو نرخ زیات او د نن بیانو د ډوډۍ شکل وړوکی شوی دی. د افغاني ډوډو یو دکاندار عبدالحبیب وایي چې دوی ته هر وخت د وړو ضرورت وي خو نرخ یې کم شوی نه دی او ګران شوی دی. لکه وړه ارزانه شوي نه دي موږ ته که نه دنه مخکې مالات لکه چې نن نه 2 میاشتې مخکې 48-49 کې پن موږ ته میلاوېده نو اوس د اختر نه لکه اختر نه مخکې چې دی نو 42-43 کې میلاوېده اوس چې دی 5,000 روپۍ کوزي. د حکومتي د خوراک ادارې د اپریل نه ستمبر د میاشتې پورې خریداري کوي او بیا یې په کم یا رعایتي نرخ غنم د وړو میلونو له ورکوي چې ورسره د وړو نرخ کم وي. د خوراک د شعبې اسسټنټ فود کنټرولر اقبال حسین وایي چې دوی سره ذخیره کمه ده او میلونو والا ځان له غنم د عام بازار نه اخیستی شي. نه چونکې دې وخت کې خو لکه کوټه بنده ده میلونو ته دې وخت کې زمونږ خریداري چالو ده نو مونږ دې وخت کې مونږ له 80,000 بورې ټارګټ راکړی د 400 او نن تاریخ پورې مونږه تقریبا 5,700 بورې غنم غشتي لوکل لکه کوټه چې دا هغه لوکل میلونو ته بند را د پدې وجه باندې میلونو والا خو لکه اوس لوکل میلونو والا چې خو ځان لا لکه پرایویټ غنم لري نه پرایویټ غنم ریټ چې سیوا دی نو هغه د هغې وجه باندې د دې د پرایس چې دی نه دا لږ زیات دی د وخت کې مارکیټ کې. د 400 صدریاب د اوړو مل مالک مرشد خان وایي چې دوی په ګرانه بیه غنم د 400 مردان او پنجاب کروندګرو نه اخلي خو یو ځل بیا د بندیزونو تر مخه د 100 کیلو غنم بورې نرخ ختلی دی. دوی زیاتوي مونږ ته سټارټ شو په اپریل په سر باندې او را روان شو غنم نو هلته نه پنجاب ګورنمنټ پابندي ولګوله هغې خپل ځان دپاره پرېکومنټ کوم مونږ دپاره پابندي ولګېدو دلته غنم نه راپرېښودل. بیا په دې کې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو مونږ ته غنم راکوله وکړل خو بیا هم د هغې نه پس اوس بیا دوباره غنم واپس هغلته کې نیسي او رانه راځي نو مونږ دلته خپل میل چلېدو راپاره دلته 400 ډسټرکټ کې یا مردان کې دلته لوکل غنم اخیستل په هغې یو میاشت نیم زمونږ هغه میل لږ ډېر وچلېدو خو بیا پکې سټیم بند هم شو. اوس بیا چې کله غنم راکولو شو نو موږ پنجاب نه غنم واغستل څه لږ ډېر هم راوړي دي اوس بیا لاره بند او بیا غنم اوس نه راځي. ریټ خو دې وخت کې د غنمو اکچوال چې کم صحیح غنم دی نو د هغې 5,000 روپۍ ریټ د پنجاب نه په 5,000 باندې 100 کیلو غنم ملاویږي. حکومت د خوراک د تحفظ په حق له ګرم دی او د خوراک تحفظ د پاره ګامونه پورته کوي خو د 100 کیلو تروړه په پنجاب کې په 800 او پښتونخوا کې په 1,100 خرڅیږي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو نیوز 400.